ولې شي چې ما سره کېنئ ما سره دې مناظرې ته کېنئ انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به باز شو. السلام علیکم ملګرو. نننۍ ویډیو ډېر اهم ده او مفتي ندیم صاحب وایي او منیر شاکر صاحب تاسو ته پته ده دو وایي منیر شاکر صاحب وایي تراویح نشته، مفتي ندیم صاحب وایي شته دي. زموږ د ویډیو مقصد دا دی نور زموږ ملایان صاحبان دي دې ویډیو باندې نظرثاني وچی نو دا ویډیو ګوري نو منیر شاکر صاحب دین سره ټوکې کوي او مفتي ندیم صاحب دا ویل راځي ما سره د مناظره وکړي چا ماله دا راوست او ما سره مناظره وکړه هغه لپاره زه 1000 روپۍ انعام ورکوم. راځي تاسو دا ویډیو ګورئ. مفتي ندیم صاحب پورا د نور روان دی ګمراهۍ ته یو هم نشي کېناستی مناظرې میدان کې. دا اوس تازه قصه روانه د منیر شاکر صاحب سره. د دې نه مخکې هم د قصه وکړله د ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی په حوالې سره د امام بخاري په حوالې ما په هغې باندې دی چیلنج کړی و چې مخامخ راشه. دا بله ورځ بیا کلیپ وکړو په تراویحو باندې بس انکاري حدیث یو قصه د روانه ده. اوس خو سنتو نه انکار دي ټولو څیزونو انکار. موږ 5 سال مخکې ویلي چې دا منکر حدیث دی. افسوس دا و د بعضې غیر مقلدینو زموږ د ضد نه راوښتو. اوس ورسره هغوی لګیا دي وایي منکر حدیث دی. نو موږ ورته شرم نه درځي په کومه خوله ورته اوس منکر حدیث وایي. خو پرون تا سټیجونو ته زموږ په مقابله کې پنجپیریانو به زموږ سره لانجې کولې. بس دا دي بس هغه پنجپیریانو سره چې کله خپل ذاتي اختلاف راغی هغوی جماعت نه ویست هغوی هم وایي منکر حدیث دی. نو موږ چې کومه چغه 15 کاله مخکې درته لګول او چې تی راکاږي ورته بحث ته کښېنو مخامخ یقین وکړه زمریض له ورکه نشي کېناستی. اوس په دا تراویح باندې دا دی چې وایي تراویح سنت نه دي او 20 رکعات هم نشته دی دغې تعین. تاسو کې څوک هم دی تیارولی شي چې په دې موضوع موږ سره کښېني موږ ورته دا ثابتوو تراویح سنت مؤکده دي. د دې تراویحو د سنتیت نه انکار کوونکې د ګمراه د مردود شهادت دی په دلایلو سره ورته موږ ثابتوو. دویم نمبر ورته دا ثابتوو چې تراویح په اجماع د صحابه کرامو سره 20 رکعاته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 کړي یوازې چې کړي دي هم 20 رکعاته کړي دي. کومې چې په جماعت سره سوچ به کړي دي هغې هم 20 رکعاته کړي دي. بیا خلفای راشدینو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا صحابه کرامو دې ټولو به 1400 کاله مسلمانانو تعامل په 20 رکعاته باندې راوړو. 20 رکعاته سنت دي. د دې د سنتیت نه انکار کوونکی ګمراه دی. په دې موضوع باندې د وختي مې د یو چا کلیپ واورېدو یو چا کړی هغه یو دوه پیغام مې یو کلیپ واورېدو یو څو هلکانو ورکړي دي چینل والا چې دی وایي چې 20 دي هغه وایي چې 20 نشته دی سنت نه دي. دی وایي سنت دي هغه وایي سنت دي. نو ول خو دا زما مسله نه ده دغه د 4 مذاهبو اتفاقي فیصله ده. دارالعلوم حقاني کوړه خټک ته ورشه د ملک څومره مدارس دی هغوی ته ورشه مشرانو علماو ته ورشه هغه ټول درته دا خبره کوي صرف ما په مقابله کې راوستل دا خو لاول الذي غلط بیانې د الله دې ورته هدایت وکړي دغه نیوزونو والا. دویم نمبر دغه نیوزونو والا ته زه تاسو ته ویم که څوک یې تاسو تیارولی شئ چې ما سره په دې موضوع منیر شاکر مناظرې ته کښېني زه به دغه خوښې مو مقرر کړو صرف تیار یې کوي ما سره یې کښېنوي. یقینا زه دغه چینل والا ته ویم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره یې کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به باز شروع. خو دیو کې خو دومره زور بیا نشته دی چې مخ صرف بکواس کولی شي په خپل ممبر باندې چې عوام ورته ناست وي. صرف بکواس کولی شي په خپلې کمرې باندې. کله چې دیو موږ د بحث میدان ته راکاږو لکه په خره کې چې پړې واچې راکاږي او زی در سره نه بیا دیو حالت دغسې وي. تاسو کې څوک تیاروله چې تیاره کې روژه ده اوس دا دوره هم ختمېږي سبا ته انشاءالله ورته فارغېږو او در ټولو کلیپونو به مو جواب کوم. څوک تاسو کې تیارولی شي د تراویح په سنتیت باندې تراویح سنت مؤکد دي موږ ورته ثابتوو انشاءالله. تراویح 20 رکعات دي دقه به ورته ثابتوو. دا منکر حدیث به موږ ته ثابتوي په خپلو اصولو باندې په خپلو اصولو باندې چې دی کومه درجه ورکړي څومره ثابتوي دی د خپلو اصولو په رڼا کې. او دا خو اسانه خبره شو پلانکې حدیث د منم پلانکې شکل دی لاول شریعت خلاف دی شکل لی مکروه دی شکل خپل صحیح کا او یقین وکا عجیبه خبره ده تاسو د قادیانی لټریچر ګورئ د ټولو نه زیات مخالفت د ملا پکې دی ملا ښکته او ملا پورته. تاسو د جاوید احمد غامیدي لټریچر د هغې کلیپونه ګورئ ټول مخالفت پکې د ملا دی. منیر شاکر د انکاري حدیث پیتنه چې هره دویمه خبره د هغه د ملا خلاف ده. یعنی څوک هم چې دین خرابول غواړي امت ګمراه کول غواړي اگر ځان دپاره
د ټولو نه لوی خطر مولا ګڼي د دې وجه نه زه په مولا رد کوي په مولا ځکه هغوی ته به تر د دین چوکیداران دا خلک دي نو چې مولا دې نه دی بدنام کړی د عوامو اعتماد دې نه دی اوچت کړی ور بیا به عوام څنګه ګمراه کړي اوس تاسو دا عقل مني د چې چاته نسبت کوي زما سند د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله د چې کوم خپل استادان حسابي خپل استادان هم بدې لګيري دته منکر حدیث وای هغه هم وای تراوی 20 رکعات دي سنت دي هغه په دغه نور مسایلو کې هغه طرف ته ولل دي هغه په خلاف باندې روان دي ټول امت نه خلاف روان دي صرف د تمنا امادي منکر حدیث کتابونه کتل دا غینه متاثر شوی خپل پکې علم شته نه علم ټکه پکې شته نه ادي وجنه خپل گمراه د نور روان دي گمراهي طرف هغه د انکار حدیث پیتنه راځو د شو الله دې د امت حفاظت وکړي خو تاسو به دې ته ګورئ د کلیپونه هغه دین بیزاره طبقه شیر کوي هغه دین بیزاره طبقه شغوی دین او مذهب دې له دې خاطر کوي نه د سره اور الحمدلله چې کم خلک تراوی کوي هغوی باندې اثر نه دی پرېږدي خو کومو خلکو چې نه کولې هغوی تر اوسه پورې هسې هم نه کولې خو ګناه به یې ګڼله اوس د هغوی دپاره دلیل دا په لاس ورغی چې د سره نه کوي ګناه هم نه ګڼي بس دلیل ورته دغه مکروه اکسیس شو بهرحال الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي دغه نوی دلیل نمبر مخکې زما د خبرې مقصد د مولانا د تراویح باندې دغه ټول دغه څومره نیوزونه والا چې دي دغه ټولو د هغه کلیپ وکړو ما جواب کې کلیپ وکړو اوس د نورو کلیپونو ضرورت نشته تیاره کې ما سره کښېنوئ تاسو ورته صرف 5 ملایان به زیاتي به نه یو ځکه 2-3 د کتابونو دپاره ضروري ځکه که زه په خپله خبرې کوم هغې له به اعتبار نه وي که دی کوي هغې له به اعتبار نه وي ځکه خبره په دلیل سره کوو کتاب نه به حواله پیش کوو صرف دغسې ډوزې به نه ودي دا څنګه چې لګیا وي تاسو ټول میډیا والا ته زه دعوت در کوم تاسو راشئ بیا کښېنئ زموږ مناظره واورئ شرایط به ولیکو لاول به 2 کسان راولیکو بسم الله وکړئ تیاره کړئ په دغه موضوع باندې د شرایطو مطابق ضیب مقرر کو عوامو ته به اجازه نه کړي ځکه عوام فساد جوړوي 5 ملایان هغوی 5 موږ د اصولو مطابق د میډیا په ذریعې سره بیا د قوم ته ور وښایي چې د دلیل پیژني هم نه دی چې په کومو دلایلو سره تراویح رد کوي که نه او دا راویان ښکته او دا پورته اوس خو یې دا ورکړي که څوک د رسول الله وسلم احترام کوي احادیث منل دې هغې ته د رسول الله وسلم عبادت وایي دا هغه فتنه ده زه دیو ته وایم تیاره کړئ د ټول میډیا په ذریعې د قوم تر دغه دې په دقه اصولو سره موږ سره د دې کېدي که نه په دقه اصولو سره دا کوم چې دی د حدیثو دپاره طی کوي په دې حدیث دا او دا قرآن خلاف دی او دلته په راوي کې دا چل دی او د امام بخاري هم دا دومره اعتماد چې چوت کې دا د 5 ټیمه مونځ رکعتونه نه دي که نه د پلار به دا هم ثابت نه کړي بیا دا د زکات نصاب دی د څومره احکامات چې قسم دی ټول دین اسلام به کنډم کې په دې په ذریعې سره خو دا جاهل په هغې څه پوهېږي اول ورځ نور بکواسات کړي مالک لګوله دی چله ټول کلیپونه زه راجمع کوم زه لږ پارېږم ورته انشاءالله زه به د ټولو کلیپونو جوابات کوم مخامخ خو موږ سره کښېني نو دغه ټولو ته په اخره کې بیا وایي دا ملایان خپلو کې پلان چې ملایان خو ملا دی نه لول هغه شکل ته وګوره د ملا دی او بیا د پوره اجماعي مسایلو نه انکار کوي نو ته اختلاف په علماو کې نشته اختلاف دغه خبیث کوي او بهرحال زه دې ټولو ته پیغام وایم تیاره کوئ ما سره کښېنوئ زه به تاسو شکریا ده که بینام به درته درکوم دغه چمچې ته مې مته تیار کړې ته خو بله ورځ ما ویلي